پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوبو تاریخونه اعلان شو. دا د لومړۍ لوبه چې دا په اگست 22مه، دویمه په 40مه او دریمه په 26 اگست باندې دا په سریلانکا کې کیږي. زما شخصي نظر ګوره، زه چې کله کرکټ باندې نظر ورکوم نو بعضې د کرکټ جاهلین چې دي کنه، یو دویم سیم دریم سیم والا چې نه پوهیږي چا نه پوښتنه کوئ، د ځانه هسې ټوپونه مه وهئ. نو زما په نظر باندې ښه به دا وای چې دا لوبې پاکستان کې شوې وای، ځکه زموږ د ایشیا کپ ګیمونه پاکستان کې دي. زموږ دپاره ښه دا وه چې کنډیشن سره دغه شوي وای، لکه بلد شوي وای. خو خیر ونه شو. پاکستان دپاره دا ښه ده چې د هغوی ګیمونه په سریلانکا کې دي او سریلانکا کې په پریکټس کېږي. دې ته یې هغه د کرکټ ډیپلوماسي د خپل ملک د پاره، خپل ګټې د پاره، د خپل ملک په ځای بل ځای کې گیم کول سره د افغانستان د دې کوربلۍ مشته څه ګټه نه راځي چې سریلانکا کې که بیا دوبۍ کې وای نو زموږ د پاره ښه وه، ځکه زموږ کراوډ دی، زموږ فین دی او زموږ خلک دی ګراونډونو سره زیات بلد دي. مګر خیر بیا هم ښه دی چې ګیمونه چې څومره ډیري هماغونه ښیي. دا هغه د ICC ګیمونه دي کې د ګونګي زادران او چکري اشرف هیڅ کمال نشته. هغوی خالي پیسې جیب کې اچوي. جاهلانو تاسې چې بعضې راځئ چمچتوبې کوئ، شرم وکړه د جاهل بچه، خدای دې غر کو پر کا. افغانستان د ټولو وطن دی، ته خو یو جاهل انسان یې. مونږ خو چا نه شخصي دغه نه کوو، مونږ صرف دغه چې خیاطان دا چکري اشرف غوندې چاپلوسان دا نه منو. اهل کار غواړو چې زموږ نورو بورډونو سره اړیکې زیاتې شي او زموږ نور ګیمونه زیات شي. نو دا درې ګیمه چې دي انشاءالله ښه بهترین ګیمونه دي. په T20 کې مو پاکستان ته 2-1 سره ماتې ورکړه. زما د پښتونخوا پښتنو ګوره خپل وطن خپل وطني، تاسې هم په ما ګران یاستئ. ستاسې د ټیم په اړه باندې زما دویم فیورټ ټیم دی. زه ورباندې اکثره تبصرې کوم. زما خپل افغانان راپاڅېږي همدې په سر ماته بدې ردې او کوي دی هغه هسې هم افغانان نه دي، څوک چې کنځا کوي هغه کچره ده. نو زموږ ټول مقصد دا دی چې کرکټ سره زیات شي، مینه محبت زیات شي. خو چې کله ګیمي نو افغانستان زما وطن دی، زه غواړم افغانستان وګټي. تاسې به غواړئ چې خپل وطن مو وګټي، همداسې نور پروا نه کوي. خو ایت اینډ اف د ډے کرکټ گیم دی او د گیم غوندې به ترې خوند اخلو. خدای دې وکړي چې دا ګیمونه نور هم انشاءالله زیات شي او د دریو نه وروسته بیا د ایشیا کپ کې سوپر 4 ته لاړو. نو زما په نظر باندې افغانستان که سی سکواډ اوسه پورې خو څوک په T10 کې لوبېده او څوک په لنکا پریمیر لیګ ته لاړه. دا هر چا خپل نظر دی، خو د کیمپ په ځای هغه لنکا پریمیر لیګ T20 دی، بد نه دی. مختلف قسم بالران دي پکې، دغه زموږ بیټسمنان دغه کیږي. خو په کیمپ کې باید دا نوي ایمرجنګ کسان چې دي دا ایمرجنګ لوبغاړي چې ملي ټیم لوبغاړو سره یوځای کیږي، هغوی سره لوبې کوي، د کوچز په مخامخ لګي، خپل استعداد ښکاره کوي. نو د دوی د کانفیډنس لیول به نور هم زیاتیږي. دې د خاطر زما په نظر باندې د کیمپ کې چې دوی کوم 14 کسان ګوره دا 3 میچونو سیریز دی او خو 14 او 13 او 22 کسان دې نه تیر شي چې زما باندې صرف یو 14 کسان یا 15 دې نه زیات کسان سره اعلانوي ما هغه کسان وساتي او باقی چې ایمرجنګ هغه راولي چې په کیمپ کې کم از کم 22 کسان یا 30 کسان 40 ماکسي چې کڅوک چرته انجرډ کیږي نو چې یو سره خپلو کې تمریناتي لوبې کوي چې یو کس ته چانس په لاس ورځي. داسې نه چې 30 کسان مراغوختي او د خپل خوخي پکې اچوي یو هغه ځای کې ظلم کوي. نو مونږ هم نه پریدو، خو خدای هم وایي نو دې په ځای عقل نه کار واخلي. 11 او یو پکې بل ایکسترا که چرته کوم یو انجرډ کیږي یا څه دغه کیږي چې بل کس راځي. نو دغه سه کیمپ کې زمونږ کیمپ باید کم از کم چې په 22 باندې زمونږ لوبه د 15 به ټیم سریلانکا ته ځي، هغې نه مخکې کم از کم یو 2 هفتې خو باید کیمپ وای. ځکه که 2 هفتې نه 10 ورځې خو یې کوي دا کیمپ کله ته شروع کوئ. نو هیله ده چې کیمپ زر تر زر کرکټ بورډ شروع کړي. زه پوهېږم تاسې دې کې ګټم ده کرکټ د چکري اشرف ګونګی زادران هم دې ته ناست دي چې دې دپاره بیا غټ بیل جوړ کړي او هغې پیسې جب کې واچي. هسې شار ناپرسان دی ماشاءالله په نوم اسلامي نظام کې کرکټ بورډ کې هغه فساد روان دی. دا زه نه یم ګوره، دا عثمان غنیم یې انټرنیشنل پلیر د افغانستان هغه وي هغه دی، مګر شار ناپرسان دی. مزید پکې د مالی خان زادران د خینې زوی انس راوستی، د جیلم خیاط ګونګی زادران چې نصیب خان CEO دی، دا پکې
خمزه کوي پیسې جب کې چې چکري اشرف چې دی هغه ډیر غریبي تیر کړی دا هغه مال وهي نور خلک مال وهي خیر اعظم بم نشي الله شته دی که هر څومره دغه کوي حرامي سړی چې دی اب آرام په ژوند کې پیدا نکي ځکه الکاسب حبیب الله نو هیله د اوسنی حاکمانو چې په کرکټ بورډ لګ نظر ورخاره کوي باقي موږ د کرکټ مینوال چې کله د کرکټ دغه یې کنه میچونه پاغي وخت بیا لګ مبارزه دروازه بیا بندو او په کرکټ به خبرې کو چې کله هغه نه نو بیا را نه خدا کا داخلا شي تر څو پورې چې مدا ګونګای زادرانه چکري اشرف ختم کړي ني او سی خلک راغلي نه د سینا چې د لری شو د سی کسرا ولې چې بیا تندې ته ټک ورکو چې ارزل بیا هر یو سړی په بیا بلګیایو خو مونږ هم همت نه بیلو پریدو منا د ځوانانو حق غواړو صرف د ځوانانو د با استعداد خلکو ډیر ټیلنټ ته په افغانستان کې ډیر خسته فاست بالران دي په نوم باندې دوی کیمپ جوړ کې د فاست بالینګ هانټینګ لپاره پیسې وਹੀ نور هیڅ معلومات نشي